اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نننی زموږ سیکنډ لیکچر دی یعنی دویم لیکچر دی راځو ایم ایس ورډ اوپن کوو ورډ اوپن کوو دا به کلوز کوو پرون موږ فایل کې کار کړی و فایل کې مو کار کړی و نه راځو هوم ته هوم کې موږ دا کټ کاپي او فارمیټ پینټر او انفیس دا د څه دپاره یوز کېږي راځو دلته به یو څه ورډز ولیکو څه به ولیکو hello this is our second lecture ها موږ تاسو دا ولیکل راځو دې ته موږ وګورو چې موږ سره کټ کاپي اینډ فارمیټ پینټر څه کار کوي دا که چیرې زه دلته دا سلیکټ کوم او راشم دلته کټ ته او د بل ځای ته زه لږ دلته رالم او دلته یې پیسټ کړم او دې ځای نه به ریموو شي دلته به پیسټ شي هغې ځای کې بالکل ختم شو کلیر شو او دلته موږ سره پیسټ شو او ګورو چې کاپي څه کار کوي او دا که زه چیرې سلیکټ کړم را به شم دلته کاپي ته کاپي به ووایم دلته زه غواړم چې دا په دې ځای کې کاپي شي پیسټ شي دلته که زه پیسټ کړم دلته هم پاتې شو او دلته هم دا صرف دومره ډیفرنټ چې کټ یعنې دې ځای کې چې کوم دا مونږ کټ سره کوو بالکل دلته نه پاتې کېږي دې ځای نه ریموو کېږي بالکل اریز کېږي او چې کوم ځای باندې مونږ پیسټ کوو هغې ځای ته به راځي او کاپي چې کوم دی دلته به هم پاتې کېږي او کوم ځای کې چې مونږ که سیکنډ یا ډوپلیکیټ یا څه دغه مونږ بل ځای کې هم کاپي کولی شو او راځو فارمیټ پینټر دا مونږ سره څه کار کوي فارمیټ پینټر دلته ګورئ مونږ تاسې راځو دلته یو څه ورډز مونږ سلیکټ کوو فار اگزامپل hello this is دا مونږ سلیکټ کوو دې ته مونږ هر څه چینج کوو دې ته مونږ فونټ سټایل هم چینج کوو او دې له مونږ سایز هم چینج کوو فار اگزامپل دا بولډ کوو ایټالیک به نه کوو خیر ځه دې ته به راشو دې سایز دې ځای نه سیو کېږي او کمیږي او را به شو دې له به کلر چې کوم دي دا به هم چینج کړو کوم به ټیک وي هسې یو دغه نور به تاسو د خپل دې کې چینجز مینجز کولی شئ خیر دا نه کوو دا مونږ وکړو اوس دې کې مونږ وایو که نه دا کوم ځای دا فونټ سټایل او یا دا ټیکس دا مونږ کوم ځای نه دوباره پیدا کوو دې کې بیا مونږ تاسې بیا دلته فونټ ته به راځو بیا به دې ټیکس دې کلر دا به هر څه چینج کوو دلته وایو چې په دې باندې اپلای شي خو دا به مونږ تاسو نشو کېدلی چې هلته مونږ په دې فونټ پسې ګرځو دې کلر پسې ګرځو هر څه پسې ګرځو صرف دا به سلیکټ کړو او را به شو فارمیټ پینټر ته او دا چې په کوم ځای باندې ته اپلای کول غواړې هغه ځای به سلیکټ کړې دا به خود خپل به اپلای شي لیټ سی دلته به بالکل اپلای شي ومو کته چې دلته دا بالکل خپل اپلای شو دا د کټ کاپي